الرحمن الرحیم راځو په مایکروسافټ ورډ کې ګورئ نن موږ او تاسو ساینلیک څنګه جوړو. ساینلیک ګوره دا بارډر دی، دا بارډرونه نت نه ډاونلوډ کیږي، فریمونه دي، دته څه وایي فریم. لکه ځکه اوس دلته راشم مثال په طور زه خپل کمپیوټر کې وګورم چې ما سره بارډر شته دی که نه. زه اول بارډرز چک کوم چې ما سره بارډرز کوم ځای کې دي، یا دلته به ولیکم زه بارډر یا فریم. دا ډېره اسانه طریقه ده. اکثره چې تاسو وګورئ او چاته ساینلیک ورکوي ته به وایې چې دا دا څومره سخته، دا به څه شي کې جوړېږي. دا اصل کې دا ګوره د دې اصل جوړښت چې دی دا په فوټوشاپ او کلوډرا کې جوړېږي او موږ یې تاسو په ورډ کې زده کوو. لکه دا ګوره فریمونه دي که اوس دغه فریم زه اخلم، زه دې کې لیکلو غواړم چې وکړم دا فریم دی. نو تاسو به ورډ پروګرام اول خلاص کړئ. ورډ پروګرام ته مثال په طور زه راغم دلته ورکه به اول لینډسکیپ واخلئ، ځکه فریم اول ټول تقدیرنامې په لینډسکیپ شکل کې جوړېږي او ورکه به ورته کوم یو واخلئ A4. اوس تاسو هغه فریم به راوړئ دلته. فریم به څنګه راوړئ؟ پکچرز وګورئ دا فریم زما چیرته سیف دی. مثال په ای ډرایو کې دا زما سیف دی، د دې زه لوکیشن معلوموم په ای ډرایو کې. فریم په نوم دا زما کمپیوټر کې سیف دی. نو زه راځم انسرټ ته، انسرټ کې زه په څه کلیک کوم؟ پکچر. پکچر کې کوم ډرایو ته راځم؟ ای ډرایو ته راځم. دا زما ای ډرایو شو. دلته مثال زه فریم ګورم، فریم دلته نه پیدا کوي، دلته سرچ کا. اوس هغه ځای مثال کم ځای کې چې دی هغه وخت نیسي، دلته ډایرکټ ورته سرچ کې فریم ولیکه. اوس دا فریمونه راغه، مثال دا فریم زه انتخابوم، فریم هم انتخاب کوم. فریم انتخاب کو صحیح کوي، انسرټ یې کوي. دا د عکس په شکل کې اوس راغو. تاسو دا څه وکړئ، دا داسې غټ کړئ. مثال فول سایز یې ونیسئ ورقې سره، فول سایز هم داسې ورقې سره ونیولو په دې شکله. اوس ده کې زه غواړم لیکلو کومه، دته زه غواړم چې لږ حرکت ورکړم سکویره، زه غواړم ده کې اوس لیکلو کومه. دا زما فریم شو مثاله. نو تاسو دلته به څه نه کاروئ؟ ټکس باکس یا یو شیپ به انتخابوئ. ګوره څه به وکئ، دلته زه راځم، دا مې دلته فټ کو. اوس زه راځم دلته سالم یو ټکس باکس علم، انسرټ ته راځم. انسرټ کې موږ څه ویل؟ شیپ کې څه والی؟ ټکس باکس. ټکس باکس داسې ډریګ کوئ، مثال دومره یې ډریګ کوئ. که فول ډریګ کوئ ډیزاین کې خو فرق راولي داسې. مثال ما دومره واغستو بس. اوس تاسو پرنټ کې دا وګورئ، دا په دې ډیزاین راځي. اوس ده کې زه لیکل کوم، بیا ته داسې هم کولی شئ دا ټکس باکس انتخاب کې دا به رنګ هم ته ورته همداسې ورکړه، ډیزاین یې ورته برابر کړه به. خو دا فریم لږ چې هغه دی داسې بې خونده غوندې دی. دلته به راشو بل فریم هغه چې مخکینی هم انتخاب کړو، دا صحیح ده. ورقه به څه کومه؟ لینډسکیپ به کومه، A4 ورقه به والمه او دا سایز به یې داسې غټ کومه، د دې سایز به هم غټ کوم. دا مینس که زه غواړم لیکل پکې وکړم، نو څه وکړئ؟ راشئ انسرټ ته، شیپ ته او ټکس باکس دلته داسې رسم کوئ. ټکس باکس هم رسم کو. دلته اوس څه وکړئ؟ لوګو راولئ. لکه تاسو وګورئ دلته هم یو لوګو ده، دلته هم یو لوګو ده که نه. نو زه به څه وکړم؟ انسرټ ته به راشم، زه به څه والم؟ شیپ به والم. یو شیپ به دلته رسم کړم او بل شیپ به زه دلته رسم کړم. د دې منځ ته زه اوس لوګو راوړم. انتخاب یې کوئ، شیپ فلټر راشئ څه والئ؟ پکچر فرام فایل. مثال لوګوګانې زه ورته یم چې په ای ډرایو کې، په ای ډرایو کې زه دلته په ای ډرایو کې، ای ډرایو کې الحرمین کې، الحرمین په نوم فولډر کې لوګوز کې دا د مکتب لوګو، دلته به د معارف لوګو راوالم. مثال دا د معارف لوګو شوه. دلته دې کې د الحرمین لوګو راخلم، دا د الحرمین لوګو شوه. ګوره دا لوګوګانې م راوړي، دې نه دا بارډر ایسته کوئ. شیپ انتخاب کوئ، څه ویلو؟ شیپ آوټلاین، نو آوټلاین. شیپ انتخاب کوئ، شیپ آوټلاین، نو. اوس دلته مینس کې لیکل شوي دي، تاسو به څه وکئ؟ ری به شئ بیا انسرټ ته یو ټکس باکس به بیا واخلئ او دلته به یې رسم کوئ. اوس لیکل شوي د پوهنې وزارت. مثال زه هم دلته لږ لیکلو ته سایز ورکوم، لیکم د پوهنې وزارت. لاندې ګورئ لیکلي دي چې د خصوصي ښوونځیو ریاست. دلته زه لیکم د خصوصي
خصوصي ښوونځیو ریاست دا به ولیکي. مثال مکتب نوم به ولیکي الحرمین خصوصي عالی لیسه دا نوم ته ولیکلو. کنټرول ای څه کار کوي؟ سنټر لیکلو د ښایسته فنډ سټایل انتخاب کوي. دلته لکه متوجه دلته مثال یو فنډ سټایل ورته بدل انتخاب کوي لکه دا. لږ لیکل سایز داسې هغه کوي. دا لیکلو سټایل به تاسو څنګه بدلوئ؟ دا مې تاسو ته فارمیټ کې دا ډیزاینونه ویلو که نه، دا ډیزاینونه دې ځینې ورکوي. کم رقم ډیزاین چې م خوښ و دلته خپل لیکلو ته ورکوي. مثال دا ډیزاین او لږ فنډ ورته بولډ کا. اوس وګوره لږ دا شیپ داسې پاس کا چې دا لیکل څه شي ښکاره شي. بیا دا شیپ تاسو واخلئ دنه آوټلاین څه کوي؟ ختم کوي. دومره جوړ شو که نه. اوس زه غواړم چې لاندې لیکلو کوم دا ساین لیک ولیکم. مثال ساین لیک دپاره به هم تاسو شیپ نه کارلی. شیپ واخلئ دلته یو شیپ رسم کوي. مثال لیکلو ته لږ سایز څه کوي؟ زیات کوي. ورته ولیکئ ستاین لیک. دا ستاین لیک هم سنټر ته کوي. ستاین لیک انتخاب کوي شیپ یې. دا هم چېرته کوي؟ سنټر. دې ته هم د لیکلو سټایل څه کوي؟ انتخاب کوي. د خپل خوښې سټایل چې ورته ورکو دا مې تاسو ته ویلی. لکه دې شیپ ته زه رنګ د ستاین لیک ته منځ کې رنګ بدلوم. د تاسو ته ما ویلو چې فارمیټ کې شیپ ټکس فله دا ډیزاین دیز نه رنګ بدلولی شو که نه. رنګ هم بدل کړو لږې پاس ویسئ او دلته راشئ دنه م آوټلاین څه کوي؟ ختم. اوس وګوره دا زموږ دومره کار وشو که نه. بل به اوس وکړو لیکل غواړو چې وکړو. دا لیکل پکې وکړو. دا هم د شیپ کار دی. بیکګراونډ کې به لوګو څنګه راولي؟ لوګو را چې توروالی مې وارې ګورئ لوګو چې راولئ څنګه وکړئ؟ انزرټ ته راشئ څه والئ؟ پکچر. لکه دلته مثال ما دولت لوګو راواغستله. دا لوګو لږه څه کوي؟ داسې غټه یې کوي. منځ ته یې راوړئ دلته. دا به داسې حرکت به ورکړئ چې دلته فارمیټ ته راشئ چې دا حرکت وکړي. فارمیټ ته راشئ او دلته ټکس رب. ښه دا طریقه غلطه شوه ډیلیټ یې کوي. څه وکړئ؟ انزرټ یو شیپ واخلئ. چې شی؟ شیپ. شیپ هم رسم کو. شیپ ته دننه لوګو راوړئ. لوګو هم راوړله. دا سایز لږ داسې غټ کوي د لوګو. صحیح ده. لوګو سایز لږ څه کوي؟ داسې غټ کوي. ها اوس زه غواړم چې دا بیکګراونډ کې ښکاره شي که نه. صحیح شو؟ مثال زمینه کې بیکګراونډ کې نو تاسو څه وکړئ؟ د دې دا رنګ لږ څه وکړئ؟ خیره کوئ. دلته به فارمیټ ته راشو شیپ ته او دلته به اول ورته دا اپشن انتخاب کړو چې دا څه که؟ بیهایند د ټکسټ. یا دلته راشه دلته دې سټایل اوس خیره کول دې کې شته که نه په ورډ کې؟ زه اپشن ولټوم چې دلته خیره کول کېږي که نه کېږي. ټکس راپینګ، سایز، پوزیشن، عکس انتخاب. د دې خیره کول دلته ممکن نه دی ځکه دا ډیزاین ما په فوټوشاپ کې جوړ کړی. فوټوشاپ کې داسې خیره کېږي. خو دلته ځکه ناممکن دی چې دلته داسې کېدی شي چې دا فریم ایسته کې بیا هغه کې هسې راتلی شي. هلته بیا موږ اپشن لرو. دا لکه زه دا ایسته کومه دا ډیلیټ کومه ما ربط هغه واغستو واټر مارک کسټم لوګو ما انتخاب کا. مثال دا اوس ګوره لوګو راغه چیرته راغه؟ دلته نه ښکاري. دا اصل کې راغلی صفحې شاته ده. څنګه صفحې شاته ده؟ وګوره زه دا ټول انتخابومه. کنټرول ایکس وګوره دا داسې راتلی شي. خو دلته اوس موږ څه وکړو؟ موږ باډر بل ځینه راوستی که نه. نو تاسو ته دا مشکل به دلته دا بیا فوټوشاپ کې دا کار کېږي. دا نور کار به یې څنګه وکړئ؟ ټکس باکس واخلئ. دلته یو ټکس باکس دلته رسم کوئ. مثال په طور انزرټ ټکس باکس. یو ټکس باکس دلته رسم کوئ. بل دلته څه کوئ؟ کنټرول ونیسئ داسې کاپي وباسئ. د دې وګوره دا سټایل داسې دی که نه. باډر یې بدل کړئ. انتخاب آوټلاین ډیش علامه ورته انتخاب کړئ. دا اوس خپله زه دلته راځم دا یو ځل ډیلیټ کومه. دا ډیش علامه ورته څه کوم؟ اپلای کوم. ګوره انزرټ شیپ ټکسټ. دلته راشه شیپ آوټلاین. ګوره
مثال دا سټایل دی داسې کنټرول ونیسه دې کاپي ونیسه لاندې تاسو وکړئ لیکل خو پکې نور اسانه دي که نه اوس دلته څه د امضا ده که نه ګوره د دپاره به هم تاسو ټکس باکس هلی څه به ورته هلی ټکس باکس انزرټ دلته ټکس باکس والی یو دلته رسم کوي کنټرول ونیسه یو دلته مثال ولیکئ مثال مدیر د لیسې مدیر مثال نوم یې ولیکئ دلته ولیکئ مثال په توره لیسې رئیس دا ټکس باکس ته لږ سایز غټ کړئ مثال هم ته راشئ لږ دا غټ کړئ دلته راشئ دا هم داسې لږ دې خوا ته راوړئ دته هم لږ سایز غټ کړئ او څه وکړئ بولډ کړئ او آوټلاین ختم کړئ آوټلاین هم ختم کړو استاد دلته وګورئ زمونږ ډیزاین تیار دی که نه اوس دلته مشکل وګورئ ټکس باکس نه ښکاري که نه ټکس باکس لږ دې خوا راولئ لیکل به تاسو څنګه پکې ځایوئ لږ به د لیکلو سایز کم هلی 11 یا 12 اوس وګوره دلته راشئ دا ګوره پرنټ کې خپله راځي دلته صحیح رری دی وګورئ زمونږ ډیزاین مکمل شو که نه یعنې موږ او تاسو هدف زما دا ډیزاین نه څه و موږ او تاسو په ورلډ کې داسې ډیزاینونه هم جوړولی شو ساده سبا یو ځای کې ستا فوټوشاپ نه دی زده کلوډرا دې نه ده زده ته کولی شې چې داسې یو ډیزاین څه کې جوړ کړې پکې مشکل شته دا څه وکئ اوس ټکس باکس والی داسې بارډر ته یې جوړ کړئ لږ په ماغزه وجنګوئ بارډر نشته ورته وایي ښایسته ډیزاین ورکړه یو ټکس باکس داسې رسم کړه صحیح شو دا یو شو ورکه لینډسکیپ A4 ګوره لږ به د مغزونه بیکاره لږ دا تاسو داسې رسم کړو دا ټکس باکس سایز هم ورته غټ کړو اوس دنه به ډیزاین څنګه جوړه ګورئ ښه یو بل داسې ټکس باکس رسم کړه دا داسې پکې رسم کړه صحیح شو رسم دې که نه منځ کې دې رنګ څه کړه خالي کړه د دې رنګ سپین کړه او دغه رنګ ته یو رنګ ورکړه لکه مثال فکر وکړئ موږ دا رنګ ورکړو یو بارډر شو که نه ماغزه به تاسو جنګوئ خپله دا اوس وګوره ما دوه شی په یو ځای که نه څومره ښایسته بارډر ته جوړ شو اوس ته دلته یو لاین کش که ماغزه دي که نه دلته به راشي یو لاین داسې بل کش که لکه زه یم داسې یو ډیزاین شي دته یو ښایسته رنګ ورکړه لکه دې ته داسې مثال 3 رنګه ورکئ راشه دلته مثال ما تور او سوري کوي دا یې تور شو دا یې مثال په توره تور دی که نیله دی دا یې بلیک دا والا ریډ صحیح شو دا والا شین دا بارډر داسې کش کړئ اوس دلته ماغزه و خپل په کار اچوي پوه شوئ که نه څه سخت به اوس داسې یو پله جوړ